ابولهب د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تره و. نو هغه چې کله رسول الله اکرم صلی الله علیه وسلم به یو ځای کې خبرې کولې نو دی به پټ ولاړ و. کله به چې مبارک لاړو نو دی به ورغی هغه شخص ته به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې کړې ده به ورته وویل چې دی پیغمبر تا ته څه وویل؟ که چېرته درته ویلي چې ورځ ده نو ورته وایه چې شپه ده هغه شپه ده. که چېرته درته ویلي سپین دي ته ورته وایه تور دي. یعنې د هغه په برعکس ته تر ټولو زیات دښمن یعنې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سرسخته دښمنې وه تر څو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلط ثابت کړي. نو په همدې ډول سره یو سوره ده په قرآن مجید کې سوره لهب 119 سوره چې ټول ورسره بلد یاستئ. تبت یادا ابي لهب وتب همدا ډول نور چې په دې سوره کې ویل شوي دي چې ابولهب او د ده میرمن به جهنم ته ځي، دوی به هېڅکله مسلمانان نشي. نو دغه سوره چې ده دغه 10 کاله مخکې د ابولهب د مړینې څخه رانازل شوې وه. نو په همدې ډول سره یوازینی کار چې ابولهب کوی شو دلته به ځان د مسلمان کړی و. نو قرآن د غلط ثابتوی شو. یعنی د ده پیروان د دغه ملګري مسلمانان سو په دې 10 کاله د ډېر وخت دلو ده. دی بیا وروسته د بدر په غذا کې مړ شو، د بدر په جنګ کې مړ شو. نو دلته تاسې وګورئ یعنی که چېرته ابولهب یوه کلمه ویله چې زه مسلمان یم او کلمه یې ویلې وه نو دلته څه کېده؟ دلته دوی ادعا کوی شو یوازې دومره ویلې دا خو ساده کلمه چې زه مسلمان یم. نو دلته دوی بیا ادعا کوی شو، دوی بیا مثلا خبرې کولې چې قرآن غلط ثابت کړي. نو په همدې ډول سره ابولهب زیات دروغ ویلي، خو که دغه دروغ یې ویلې چې زه مسلمان یم یوازې دومره ویلې چې زه مسلمان یم دروغ یې ویلې وی. نو دلته بیا دوی ادعاګانې به کولې چې زه یعنی قرآن پاک چې دی دا غلط ثابتوی شو. نو په همدې ډول سره الله جل جلاله پوهېده دا خو د الله جل جلاله کلام دی. الله جل پوهېده چې ابولهب نه مسلمانېږي. نو په همدې د خاطره یعنی آیاتونه او دغه سوره را نازله کړه. نو بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي دوم سوره د البقره 49 نه تر 95 آیاته پورې چې کله یهودیانو د مسلمانانو سره باس کوو نو دوی ویل چې آخرت چې ده یعنی زمونږ د جنت. که چېرته تاسې وایي چې آخرت د تاسو دی نو دومره دوی ته ووایه چې تاسې وغواړئ مرګ. نو الله جل جلاله وایي که چېرته دوی وایي چې آخرت زمونږ ده دومره ورته وایي چې تاسې ووایئ چې زه غواړم مړ شم. نو بل ځای کې وایي که چېرته دوی ته ووایئ چې ته غواړه مرګ نو دوی به هرګز مرګ ونه غواړي. نو که چېرته دوی ته ووایئ چې تاسې مرګ غواړئ دوی به هرګز مرګ ونه غواړي. نو دا خو ډېره اسانه ده د قرآن د ثابتولو لپاره یو ډېره اسانه لاره. یعنې د قرآن د غلط ثابتولو لپاره ته یوازې څو کلمې ووایه چې زه غواړم مړ شم. یعنې ته خودکشي مه کوه، ته ځان وژنه مه کوه، ته ځان مرګ غورځوه، یوازې دغه یوه کلمه ته ووایه چې زه غواړم مړ شم. نو د قرآن د غلط ثابتولو لپاره ته 4 کلمې ووایه زه غواړم چې مړ شم، نو قرآن به ته غلط ثابت کړي. سوره د البقره 95 نه تر 96 آیاته پورې الله جل جلاله وایي دوی به هرګز دا کلمه ونه وایي چې زه غواړم مړ شم. یعنی هرګز به دوی مرګ ونه غواړي ولو که دوی ته 1000 کاله وخت هم ورکړي. نو ډېر اسانه کلمې او ډېر په اسانۍ سره ته کولی شي چې قرآن پاک غلطه ثابت کړي. نو دلته ته ماته وایې چې ښه ډاکټر ذاکر نایک صاحب تاسې ماته وایئ چې زه څنګه اوس کولی شم چې قرآن پاک غلط ثابت کړم. توبه نعوذ بالله. هو هر څوک یو چانس لري. الله جل جلاله په سورة مائده 5 سوره 32 آیت کې فرمایي ښه چې یوازې عیسویان هغه څوک چې عیسویان دي هغه ایمان راوړونکو ته یعنی مسلمانانو ته نږدې دي، او هغه څوک چې یهودیان دي نصرانه یهودیان دي نو هغوی مسلمانانو ته نږدې نه دي، یعنی قوي ترین دښمنان د مسلمانانو یهودیان دي. نو تاسې اوس وګورئ یوازې ډېر په اسانه سره که چېرته دغه کلمه موږ تاسې اوس وګورو یعنی یهودیان وګوره د نړۍ یهودیان راجمع سوي د اسلام د بدنامولو په خاطر باندې دوی څه کارونه کوي. نو که چېرته دغه کلمه یعنې قرآن پاک راغی دوی کولی چې قرآن پاک غلط ثابت کړي. یعنی معلومداره ده عیسویان وګوره یهودیان وګوره
نو که یهودیان چیرته وایي راځئ د یو 2-3 کلو لپاره موږ د عیسویانو نه هم ځان بهتره مسلمانانو ته کړو ایمان راوړونکو ته کړو یعنې ښه چلن ورسره کړو نو دلته به دا آیات شریف دوی دا قرآن پاک به غلط ثابت کړي خو دوی نشي کوی نو که چیرته دوی د څو کلو د خاطر باندې سره راجمع سي او وایي چې موږ ښه کوو مسلمانانو سره نو دغه سوره 5م سوره د المائده 2 آیات به دا به غلط ثابت شي خو دوی به هرګز دا ونه شي کوي بلکې دوی کوی نشي دوی دا هیڅ امکان نه لري چې دوی دا کار ترسره کړي سانه الله جل جلاله هر چاته چانس ورکوي نو یو یهودي دی وایي چې زه نور یهودي نه یم Allah has given everyone a chance. نو الله جل جلاله دلته په قرآن پاک کې فرمایي 18م سوره د الاسراء او 88 آیات کې Do they say he forged it? چې تاسې هر څومره کوښښونه وکړئ چې قرآن پاک غلط ثابت کړئ نو تاسې نشئ کوی بل ځای کې 52م سوره د الطور او 14 آیات کې الله جل فرمایي چې تاسې قرآن پاک د همدې په شان جوړ کړئ نو تاسې نشئ کوی که د نړۍ ټول مخلوقات راجمع سي حتی که پیران انس جنس راجمع سي بیا هم دا کار دوی نشي ترسره کوی دا د الله جل جلاله کلام او کتاب دی الله جل جلاله دغه چیلنج ډېر اسانه کړی ورته 11م سوره د هود 13 آیات کې ورته وایي نو آیا دوی وایي چې قرآن پاک تقلید شوی ښه تاسې داسې وکړئ چې 4 سورتونه تاسې د قرآن راوړئ انس و جن سره یو ځای شي خو تاسې راوړئ یعنې دا د الله جل کلام دی تاسې نشئ کوئ چې راوړئ Allah makes the challenge easier, much easier. In 10م سوره د یونس 18 آیات نو دوی وایي چې د مبارک دا تقلید کړی تاسې ورته وایي چې یوه سوره تاسې ما ته راوړئ یوه سوره ولیکئ د قرآن په شانتې یوه سوره ولیکئ نه شي لیکئ یعنې انس و جن سره یو ځای شي خو تاسې یوه سوره ولیکئ یعنی نشي کوی د دې نه نور هم الله جل جلاله ورته اسانه کړی دا چیلنج الله جل جلاله په 2م سوره د البقره 23م تر 24م آیت پورې فرمایي Allah says وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا تاسې موږ ته هغه څه راوړئ کوم چې زه خپل بنده ته لیږم فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ یوه سوره تاسې موږ ته راوړئ د همدې سره مشابه یعنی عین شین د قرآن سورې غوندې نه بلکې لږ مشابه ورسره وي یعنې د قرآن پاک د سورې سره یو مشابه سوره تاسې موږ ته راوړئ وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین تاسې راوغواړئ هغه شاهدین مو او هغه ټول یاران مو بدون د الله نه نو که چیرته تاسې رښتیني یاستئ فإن لم تفعلوا خو دوی نشي کوی ولن تفعلوا او په اطمینان سره هم نشي کولی او چمتو اوسئ د هغه اور دپاره چې د هغو خس انسان او تږي دي دوی دا کار نشي کوی په اطمینان سره هم دا کار نشي کوی او چمتو اوسئ د هغه اور دپاره کوم اور کې چې انسانان او تږي د خس په ډول سره سوځي خو دا یو چیلنج د الله جل لوري چې تاسو راوړئ یو سوره راوړئ نور څه نه یوازې د قرآن پاک په ډول سره تاسې یو سوره راوړئ خو دوی ونه شو کړی ځکه چې هغه د الله جل کلام دی